د افغان حکومت ډاډ، متکي وایي نړۍ دې زموږ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ نه کوي. په زندان کې د عمران خان د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې. او چارواکي وایي اوکراین پر روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي. د افغان حکومت ډاډ، متکي وایي نړۍ دې زموږ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ نه کوي. د افغان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. امیر خان متکي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دیني علماو او ولسي مشرانو یو غونډې ته کړي دي. متکي که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جنګیالي او د افغانستان د آزادي جبهې د افغان وسلوالو مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 10 ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، خو افغان حکومت دا راپورونه بې بنسټه وباله. په زندان کې د عمران خان د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې. د سې شنبې په ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم یې کړی وو. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر پرون چهارشنبه رسنیو ته وویل چې موکل به یې د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو به و بل قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقف کې پاتې شي. عمران خان د اگست پر 5مه په لاهور کې لنیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی، پر ځان ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه سیاسي انګیزه لري. او وروستی لنډ خبر مو دا چې چارواکي وایي اوکراین پر روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي. روسي چارواکي وایي اوکراین پرون پر دې هیواد د جګړې له پیله د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخروا د چهارشنبې په ورځ ویلي د اوکراین دغه بریدونه د روسیې پر 6 سیمو شوي دي. زخروا ویلي د اگست د 13 نیټې بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي. رسنیو د روسیې د ټاس خبري اژانس او سیمایزو چارواکو په حواله ویلي چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یو هوایي اډې دننه 4 پوځي ترانسپورتي الوتکې ویجاړې شوې دي. د اوکراین د دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول د دغو بریدونو مسؤلیت ومني تایید کړي چې د روسیې په پاسکوف سیمه کې 4 الوتکې ویجاړې شوې دي. په دغو بریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی.